سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د بریډ چکن چیز بالز چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو د ډېر یو مزهدارو او خوندورو خوراک چل به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به یو لوښي ته اوبه واچوئ او وبه یې خوټ کوئ. کله چې اوبه وخوټ کېدلې نو یوه وړه قاشوغه مالګه به ورته ور واچوئ. بیا به ورته تقریبا 400 ګرامه چرګ ور واچوئ او پوخ به یې کوئ پکې. کله چې چرګ پوخ شو راوبه یې باسئ، یو طرف ته به یې کېږدئ چې یخ شي، بیا به یې تار تار کوئ. د ټولو نه مخکې به یو لوښي ته دغه تار تار چرګ ور واچوئ. یوه وړه قاشوغه مالګه به ورته ور واچوئ. یوه وړه قاشوغه تور مرچکی به ورته ور واچوئ. یوه وړه قاشوغه سور مرچکی به ورته ور واچوئ. نیمه پیاله شملا مرچ یعنی غټ مرچکی به ورته نیمه پیاله ور واچوئ. تاسو کولی شئ چې یو رنګ هم ورته ور واچوئ. 1.5 ګرام موزریلا چیز یعنی د موزریلا پنیر به ورته ور واچوئ. نیمه پیاله مایونیز به ورته ور واچوئ. دا ټول به ښه ولړئ چې د یو بل سره مکس شي. دغه شان دا ډوډۍ به راواخلئ، ټوسټ پرېډ او دا طرفونه به ترې پرې کړئ. تاسو کولی شئ چې په خپله خوښه څومره مواد هم جوړ کړي هغه هم ورله جوړ کړئ. موږ ورله تقریبا 23 ډوډۍ پرې کړې وې. په اوبو کې به دا ډوډۍ دغسې غوپه کوئ او بیا به دا ډوډۍ وزورئ چې ټولې اوبه ترې وځي. دغه د چرګ مکسچر نه به دغسې بالونه تاسو جوړ کړي، دا به پکې په منځ کې دغسې کېږدئ او زور به ورله ورکئ چې دا ډوډۍ د دغه چرګ سره ښه ونښلېږي، بالونه ترې جوړ شي. بیا به یې دغه شان په بریډ کرمز کې دغه شان تاو راتاو کوئ چې ښه ورپسې دغه ونښلېږي. دا بالونه تاسو کولی شئ چې د 1 میاشتې پورې په فریزر کې هم کېږدئ او د 1 میاشتې پورې استعمال کوئ، نه خرابېږي. تقریبا 1 لیټر تیل به ور واچوئ او ګرم به یې کوئ یعنې تاوده به یې کوئ. کله چې دا غوړي دغسې سره شول نو بیا به ورته دغه بالونه ور واچوئ او ښه به یې پکې سره کوئ. احتیاط کوئ چې ونه سوځي درنه. په یو قاب یو پلیټ کې به یې راوباسئ چې دا غوړي ترې وځي. نو دا دی زموږ بریډ چکن چیز بالز تیار شو. نو که ستاسو دا ویډیو زموږ خوښه شوې وي نو زموږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. د الله په امان.